په بیګانۍ لوبه کې ملګرو څو غوره او په زړه پورې ریکارډونه چې افغانستان په ایرلاین لوبډلې جوړ کړل. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست یم. او که چېرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل در سره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. په بیګانۍ لوبه کې افغانستان لومړی هیواد شو چې په ویلپاس لوبغاړي کې لوړې منډې وکړې. ګلبدین نایب د نړۍ په کچه لومړی بالر شو چې په دې لوبغاړي کې غوره بالینګ کوي او 6 لوبغاړي سوځوي. رحمت شاه زرمتی د افغانستان په تاریخ کې چټکې 2000 منډې پوره کړې. حشمت الله شهیدي د ورځنیو لوبو لومړنۍ شپږیزه په 13 لوبه کې ووهله. افغانستان په 126 منډو ایرلینډ ته ستره ماتې ورکړه. 13 لوبه کې 15 لوبغاړي کیچ آوټ شوي ول. مخکې د زیمبابوې او افغانستان لوبه کې 17 لوبغاړي کیچ آوټ شوي ول. تر وقار یونس وروسته ریچارډ داس او براو وروسته ګلبدین نایب څلورم کپتان شو چې غوره او بهترینه بالینګ په بلفاس لوبغاړي کې وکړ. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا زیاتو او ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ.